د طالبانو له لوري تازه او مهم خبر طالبانو د کار بدل کې پر خلکو د غنمو د ویش لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې نن سه شنبه په ولایتونو کې د غنمو د لیږد او د کار بدل کې د خلکو د ویش غنم پیل کړ. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ وي، ویډیو سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د کار بدل کې پر خلکو د غنمو ویش لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو مالدارۍ وزارت نن سه شنبه د 14 ولایتونو ته د غنمو د لیږد او د کار بدل کې پر خلکو د ویش لړۍ پیل کړې ده. دغه وزارت د غنمو د ویش د کمیټې غړی محمد بصیر اخیار نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه لړۍ په جریان کې به 1550 ټنه غنم په 14 ولایتونو کې د کار بدل کې پر خلکو وویشل شي. د ښاغلي اخیار په خبره زابل، بامیان، پکتیا، دایکنډي، پکتیکا، ارزګان، سرپل، ننګرهار، خوست، میدان وردګ، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب په هغه ولایتونو کې شامل دي چې سر له سببه غنم هلته په کارګرو پیل شي. هغه نوموړي په دغه اړه جزئیات ورنه کړل چې د اندازه غنم به په څه شمېر کارګرو ته ورکول کېږي. وړاندې تر دې طالبان د حکومت د کرنې، اوبو لګولو مالدارۍ وزارت په 40,000 کارګرو د غنمو د ویش لړۍ په کابل کې پیل کړې وه.